الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام زما عزتمند او قابل احترام مشران ورونو او کوم دوستان چې موږ دې ژوندۍ بڼه باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد د سلام نه د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوو چې رب العالمین موږ تاسو له دې عظیم او دې لوی عبادت توفیق راکړ. الله سبحانه وتعالی دې همیشه دا صحتمندي او دا توانایي موږ تاسو ته نصیب کړي. کوم کسان چې مریضان دي او د عبادت نه محروم دي رب العالمین دې هغې له شفای کامله عاجله ورکړي او کوم مسلمانان چې هغه د دې عظیم عبادت نه په غفلت کې پراته دي د عبادت اهمیت ورسره نشته رب العالمین د هغې ته هدایت وکړي. زما عزتمندو تېره جمعه موږ د فکر آخرت په باره کې موضوع شروع کړې وه او د هغه د عالم دنیا او د عالم برزخ په باره کې موږ وضاحت کړی و چې انسان باندې یو څو مراحل تېرېږي چې یو به د انسان باندې یو مرحله رحم مادر کې تېرېږي او بل مرحله به د انسان باندې په عالم برزخ په دنیا کې تېرېږي او بل عالم برزخ او بل عالم آخرت. دغه دوه موږ وضاحت کړی د عالم دنیا او د عالم برزخ. نو انشاء الله تعالی نن به د آخرت په باره کې عالم آخرت د آخرت ژوند د آخرت زندگی د هغې کیفیت د هغې په باره کې مختصر شان وضاحت به وکړو. اگر چې هره موضوع ډېره په تفصیل باندې وضاحت ته ضرورت لري چې انسان سره کوم سوال پیدا نشي کوم موضوع سره انسان شک او شبهات کې مبتلا نشي نو که د هغې موږ وضاحت ونه کړو ډېر په تفصیل کې لا نه شو نو د هغې وجه دا چې وخت موږ سره کمي د وخت د کمي په وجه باندې موږ کوشش کوو چې په اختصار باندې او اجمالا هغه موضوع ذکر کړو. یعنې هره موضوع چې کوم دی هغه تفصیل ته ضرورت لري چې انسان په هغې کې د مخاطب نه ډېر سوالونه وکړي او مخاطب هغې ته جواب ورکړي او د هغې ذهن په هغې باندې خلاص شي. نو که یوه نیمه خبره داسې د شک په بنیاد انسان سره شوبه پاتې شي نو د هغې وضاحت ونه شي وجه د وخت ده. نو زما عزتمندو یوم الاخره د حقیقت د آخرت ورځ د یو حقیقي ورځ ده. الله سبحانه وتعالی د دې ورځې د راتلو فیصله په قرآن عظیم شان کې کړې ده. الله سبحانه وتعالی دا فیصله کړې ده چې ان الساعة آتیة د قیامت ورځ دا راتلونکې ده. ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزا كل نفس بما تسعى. الله سبحانه وتعالی دا فیصله کړې ده چې د قیامت ورځ دا هرو مرو او خامخا راتلونکې ده او د دې دا وخت موږ پټ ساتلی دی. چاته هم نه دی ښودلی چې په 2050 کې او یا په 2000 کې به د قیامت راشي. ولې پټ ساتلی دی؟ الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا د دې دپاره پټ ساتلی چې هر انسان د خپلو هلو ځلو د خپلو کوششونو بدله بیا مومي. چې هر انسان څومره خواري کړې ده څومره کوشش یې کړی دی چې د هغې بدله بیا مومي. دې د وجې نه هم دا وخت پټ ساتلی دی. بیا موږ او تاسو په دې ورځ باندې ایمان لرو. ایمان مفصل کې موږ او تاسو په اول صنف کې یا د ابتدایي مسجد کې موږ او تاسو دا لوستلي چې آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. ایمان لرم په الله او د هغه په انبیاو او د هغه په ملائکو باندې په کتابونو باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. نو په ورځ د آخرت زموږ او ستاسو د ایمان یو حصه ده. په دې باندې موږ او تاسو ایمان لرو چې ورځ د آخرت دا یو راتلونکې ورځ ده او حقیقي ورځ ده. بیا الله سبحانه وتعالی د دنیا آباده کړې ده. په دې دنیا کې که موږ تاسو وګورو دا کوم نظام الله برابر کړی دی دا ترتیب یې برابر کړی دی. دې کې الله سبحانه وتعالی غرونه پیدا کړل سیندونه پیدا کړل د اسمانونه د ځمکې پیدا کړلې بیا په دې کې ستوري پیدا کړل بیا دا د شپې او د ورځې انتظام یې برابر کړي د انسانانو دپاره د میاشتې د لمر دا تمام نظام چې الله سبحانه وتعالی برابر کړی دی په دنیا کې دی عبث نه دی پیدا کړی. وما خلقت باطلا. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا ما عبث نه دی پیدا کړی چې دا عبث دی بلکې دا د یو لوی ورځې دپاره الله سبحانه وتعالی تیار کړي دي چې هغه لوی ورځ ته څه ویل کېږي؟ یوم القیامه. د قیامت ورځ ورته ویل کېږي. یوم الاخره د آخرت ورځ ورته ویل کېږي. دا تمام شیونه الله سبحانه وتعالی دغه لوی ورځې دپاره تیار کړي دي. بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي و اسرافیل علیه السلام به 2 کرته شپېلۍ پوه کړي او په اول کرت باندې چې کله هغه شپېلۍ پوه کړي نو دا د دنیا را تمام نظام دا به تاسو نشي او هر زنده روح دا به وفا شي هر څه به ختم شي. او دا ذکر الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې کړی دی چې ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض. کله چې شپېلۍ کې دا پوه وشو نو د هغې په وجه باندې به څه چې په دې آخر د اسمانونو کې دي او څه چې په دې ځمکې دي تمام به تاسو نشي او درهم برهم بشي.
د هر څه به د منځه لاړ شي، هر زنده روح دا به وفات شي، ختم به شي. ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض. بیا په سورة تکویر کې الله سبحانه وتعالی د قیامت دا منظر بیان کړی دی. دا احوال موږ او تاسو ته بیان کړی چې د قیامت ورځ راځي نو څه شی به وشي او په هغه ورځ به کوم کوم حالات واقع کېږي. دا یې موږ او تاسو ته په دې سورة تکویر اذا الشمس کوورت په هغې کې موږ ته بیان کړی دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د قیامت ورځ راغله نو یو کار به دا وشي چې اذا الشمس کوورت، دا لمر روښنایي به لاړه شي، د لمر روښنایي به لاړه شي، دا لمر به بیا نور طلوع نه کوي، دا به نور نه راخیږي. واذا النجوم انکدرت، او الله سبحانه وتعالی فرمایي دویم کار به دا وشي چې دا ستوري، دا نجوم، دا به تت شي، بې نوره به شي، نور به دا هم ورک شي په دې دنیا کې. واذا الجبال سیرت، الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا لوی لوی غرونه موږ تاسو په تمامه دنیا کې ګورو چې په هر ملک کې څومره غرونه او دا څومره قوي قوي دي، بلکې غرونه دا موږ تاسو څومره چې وینو چې دا د ځمکې نه جګ دی، دومره دا په دې ځمکه کې داخل کې هم دی، دومره د دې بیخ هم دی څومره چې د ځمکې نه د پاسه دی. دا لوی لوی غرونه الله سبحانه وتعالی فرمایي واذا الجبال سیرت، په دغه ورځ باندې دنیا تمام غرونه دا به وخوځېږي. او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي دا منظر د احوال د قیامت موږ تاسو ته بیان کړی دی چې یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، دا انسانان به لکه د منتشر شوي پتنګانو، د منتشر شوي حشراتو په شان باندې دا الوزي د انسانان، دا به د هغه پتنګانو په شان الوزي به. وتكون الجبال ويوم يكون الناس كالفراش المبثوث. او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي وتكون الجبال كالعهن المنفوش، او دا لوی لوی غرونه به څنګه شي؟ وایي دا به په شان د مالوچو ریزه ریزه شي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، دا به د هغه مالوچو په شان ریزه ریزه شي. الله سبحانه وتعالی دا احوال موږ تاسو ته بیان کړی دی، دغه منظر د قیامت موږ تاسو ته ښودلی دی چې دغه ورځ به څنګه وي، راتلونکي به وي. بیا رب العالمین په سورة زلزال کې د تفصیل بیان کړی دی. اذا زلزلت الارض زلزالها، الله سبحانه وتعالی فرمایي کله چې دا ځمکه په خپل طاقت او په خپل قدرت سره وخوځولی شي، په قوي خوځولو سره، نو سخته زلزله به راشي. چې الله سبحانه وتعالی دا ځمکه په خپل طاقت سره وخوځوي نو په دغه وخت کې به سخته زلزله راشي. دغه زلزلې په وجه واخرجت الارض اثقالها، دا ځمکه به خپل تمام بوجونه راوباسي. هغه ځمکه کې چې کوم بوجونه دي او کوم درانه شیان په دې ځمکه کې داخل کړي، د دغه خوځولو سره به هغه تمام بیرون ته راوځي. واخرجت الارض اثقالها، درانه وزني شیان به راوځي. وقال الانسان ما لها، کوم انسانان چې په دغه وخت کې ژوندي وي نو هغه به تعجب وکړي او حیران به شي چې په دې ځمکه باندې څه وشو، د دې ځمکې څه حال روان دی. وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، او په دغه ورځ به دا ځمکه په خپل ځان باندې تیر شوي اخبار، خبرونه به بیان کړي. په دې ځمکه چې کوم خبرونه، کوم کارونه تیر شوي هغه به بیان کړي. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، ولې به دا خبرونه بیان کړي؟ ځکه چې ستا رب به ورته امر کړی چې په نن ورځ باندې ماته تمام خبرونه بیان کړه. بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا، الله سبحانه وتعالی فرمایي چې په دغه ورځ به انسانان راجمع شي، ډلې به جوړې شي. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، د انسانان به راجمع شي. د څه دپاره؟ لیروا اعمالهم، د دې دپاره چې هر انسان د خپل عملونو بدله بیا مومي، هر انسان د خپل عمل جزا بیا مومي. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، چا چې د مثقال د ذرې عمر د خیر کار کړی هغه به هم وویني. ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، او کوم کس چې مثقال د ذرې عمر د بد کار کړی او بد عمل یې کړی هغه به هم په دې ورځ باندې وویني. د مثقال د ذرې عمره خیر او شر دا هم انسانان په دغه ورځ باندې وویني. د دې ورځې په باره کې الله سبحانه وتعالی فرمایي په سورة انفطار کې چې یوم عظیم، دا ډېره لویه ورځ ده. یوم عظیم، لویه ورځ ده. یوم یقوم الناس لرب العالمین، د انسانان باندې د قبرونه راپاڅېږي او الله ته به ولاړي. یوم یقوم الناس لرب العالمین. بیا دې ورځې ته الله سبحانه وتعالی ډېر زیات نومونه اخیستلي دي، ډېر نومونه الله سبحانه وتعالی دې ورځې ته اخیستلي دي. یوم الحساب، د حساب ورځ ده. یوم عظیم، علي، دا ډېره لویه ورځ ده. یوم علیم، درناکه ورځ ده. یوم الصاخه، د پریشانۍ ورځ ده. الله سبحانه وتعالی فرمایي قرآن عظیم شان کې یوم الکبرى، دا د یو لوی د آفت ورځ ده، د قیامت ورځ. یوم الکبرى. یوم الازفه،
د مصیبت ورځ ده او یوم الفصل د فیصلې ورځ ده چې انسانانو فیصلې به کېږي په دې ورځ باندې. یوم ثقیله درنه ورځ ده. یوم الحسرت د ارمانونو ورځ به وي. داسې ورځ به چې انسانان به په دې کې ارمانونه کوي. نو کله چې اسرافیل علیه السلام هغه په دې اول کرت باندې د شپېلۍ پوکي نو د دنیا تمام نظام به درهم برهم شي او د انسانان به لکه د ریزه شویو مالوچو په شان الوزي. دا ټول نظام هر زنده روح دا به وفات شي. هیڅ زنده روح به پاتې نه شي. بیا به رب العالمین د ملک الموت نه سوال وکړي. د اسرائیل نه به الله سبحانه وتعالی سوال وکړي چې څوک زنده روح شته؟ نو ملک الموت اسرائیل به جواب ورکړي چې تمام انسانان وفات شول، تمام انسانان مړه شول، فقط اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ پوکولو والا او د اسمانونو ملک میکائیل دا پاتې دي. نو بیا به الله سبحانه وتعالی د ملک الموت امر وکړي چې دې دواړه دې هم مړه شي. نو اسرائیل ملک الموت دا به د میکائیل نه او د اسرافیل نه هم روح والي، دی به وفات شي. کله چې دی وفات شو نو الله سبحانه وتعالی به بیا د ملک الموت نه سوال وکړي چې څوک زنده روح شته؟ نو ملک الموت اسرائیل هغه ورته ووایي چې الله زه ستا بنده اسرائیل دا پاتې یم، زه ستا بنده اسرائیل دا پاتې یم او نور تمام انسانان هر زنده روح هغه ختم شي. الله سبحانه وتعالی به اسرائیل ته وفرمایي ملک الموت ته چې فیمت ته هم وفات شه، ته هم مړ شه. بیا به الله سبحانه وتعالی د اسرائیل نه د ملک الموت نه روح واخلي. ملک الموت د مرګ ملائکه هغه به هم وفات شي. دنیا کې به هیڅ زنده روح هیڅ انسان به پاتې نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله سبحانه وتعالی به آواز وکړي او دا به ووایي چې لمن الملک یومئذ، لمن الملک یومئذ، نن ورځ بادشاهي د چا دپاره ده؟ لمن الملک یومئذ، نن ورځ بادشاهي د چا دپاره ده؟ هغه د ځمکې بادشاهان څه شو؟ هغه لوی لوی بادشاهان چې په یو ملک په څلورو بادشاهان تیر شوي دي، هغه د ځمکې هغه لوی لوی بادشاهان هغه څه شول؟ لمن الملک یومئذ، نن ورځ بادشاهي د چا دپاره ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله سبحانه وتعالی به د اسمانونه او د ځمکې دا په دې خپل لاس کې راوالي، مطویات بیمینه، په دې خپل لاس کې به راوالي او بیا به داسې ووایي چې لله الواحد القهار. بیا به الله سبحانه وتعالی دا اسمانونه او دا ځمکه چې په خپل لاس کې راواخلي، رب العالمین به آواز وکړي این الجبارون، هغه ظالمان څه شول چې په مخ د ځمکه به ظلم کوو؟ این المتکبرون، هغه متکبره خلک، هغه مغروره خلک څه شول چې په مخ د ځمکه به غرور کوو، تکبر به کوو. د الله نه منکر، د آخرت نه منکر، د پیغمبر نه منکر، د قرآن نه منکر. څه شو هغه متکبره خلک؟ این المتکبرون. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا به الله سبحانه وتعالی خپل ځان له خپله جواب ورکړي چې لله الواحد القهار، نن د هغه واحد قهار ذات بادشاهي ده. لله الواحد القهار، نن د قهار ذات بادشاهي ده. بیا په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 40 کاله بعد به الله سبحانه وتعالی 40 کاله بعد الله سبحانه وتعالی به اسرافیل علیه السلام را ژوندی کړي د دوهم کال شپېلۍ پوه کولو دپاره. اسرافیل علیه السلام به شپېلۍ پوه کړي او دا تمام انسانان به د قبرونو نه راپاڅېږي او د الله طرف ته به روان وي. دا منظر الله سبحانه وتعالی په سورت یاسین کې موږ تاسو ته بیان کړی دی. ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. د انسانان به د خپلو قبرونو نه را روان وي، الله طرف ته به ورشي. بیا هغه کیفیت هم الله سبحانه وتعالی ذکر کړی چې د انسانان دا به د قبرونو نه څنګه راپاڅېږي، حالات به د دې څنګه وي، راتلل به څنګه وي. الله سبحانه وتعالی فرمایي کأنهم جراد منتشر، دې به د قبرونو نه په داسې حال کې راپاڅېږي لکه هغه منتشر شوي ملخان، هغه منتشر شوي ملخان د جرادو په شان به د خپلو قبرونو نه راپاڅېږي او د حشر میدان ته به را روان وي. ذلک یوم مجموع له الناس، هغه به داسې ورځ وي چې دا تمام انسانان به راجمع کېږي، د انسانانو د راجمع کېدو ورځ به وي. ذلک یوم مجموع له الناس. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ وفرمایلي چې د انسانان به د قبرونو نه داسې راپاڅېږي خفاتن عراتن غرلا، د انسانان به د قبرونو نه داسې راپاڅېږي د قیامت په ورځ باندې چې لوڅ خپې، لوڅ لغړ او غیر مختون، یعنی بغیر د ختنې نه به راپاڅېږي.
او داسې به راپاڅېږي لکه انسان چې په اول ځل د مور د رحم نه پیدا شو دنیا ته راغلی هم په دغه حالات کې به انسان بیرته د قبر نه همداسې راپاڅېږي. او الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایلی دي نعیده خلقا اولا، هغه اول تخلیق په شان به تاسو دوباره را پیدا کړم. نو ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها هغه یو باپرده زنانه ده، یو باحیا زنانه ده. هغې عرض وکړو یا رسول الله وایي د انسانان په داسې کیفیت کې د قبرونو نه راپاڅېږي نو بیا به د حیا به څنګه شي، دا پرده به څنګه شي چې کله انسانان په داسې حال کې د قبرونو نه راپاڅېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې هغه ورځ به ډېره د غم او د مصیبت ورځ وي، ډېره د پریشانۍ ورځ به وي. هر انسان به داسې په غم او په مصیبت کې وي، په داسې تکلیف کې وي چې اذ القلوب لدى الحناجر، د انسانانو دا زړونه به د حلق ته رارسېدلي وي د غم او د پریشانۍ د لاسه، د ډېر خفګان د لاسه به د انسانانو دا زړونه اذ القلوب لدى الحناجر دا به د حلق ته رارسېدلي وي. که نن سبا موږ تاسو وګورو د زنانو بېحیایي وګورو، د هغه زنانو سره د آخرت د ورځې هم د خپلې حیا او د پردې فکر دی. هغه وایي زما حیا به څنګه شي، زموږ پرده به څنګه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې به ډېره د غم او د مصیبت ورځ وي، دا زړونه به د غم او د مصیبت د لاسه د حلق ته رارسېدلي وي، څوک به دا سوچ او فکر هم نشي کولی. نو دا انسانان به همدغه شان پریشانه وي. بیا د دې ورځې مقدار الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې بیان کړی دی په سورة معارج کې الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا ورځ دومره طویله ده، دومره طویله 50,000 کاله ده. 50,000 کاله دا ورځ طویله ده او په بعضې انسانانو به دا داسې تېرېږي که 1000 سنة مما تعدون، دا یوه ورځ به داسې تېرېږي لکه 1000 کاله. موږ تاسو دنیا کې ویو که نه، دا نن ورځ ما باندې داسې تېره شوه لکه 1 کال. کله چې انسان لږ پریشان لږ ذهني جوړ نه وي، دا ورځ ما باندې داسې تېره شوه لکه 1 کال. د شپې چې انسان لږ بې خوبه وي او لږ تکلیف کې یا مصیبت یو څه سره تشویش وي، نو انسان وایي دا شپه داسې په ما تېره شوه لکه 1 کال. نو دا ورځ به په هغه انسانانو باندې داسې تېره شي که 1000 سنة مما تعدون، د تشویش او د پریشانۍ د وجې لکه 1000 کاله. او په بعضې مؤمنانو باندې، نیکو خلکو باندې، مسلمانانو باندې به دا ورځ الله سبحانه وتعالی داسې تېروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي لکه انسان چې فرض مونځ ادا کوي، 4 رکعته فرض مونځ چې ادا کوي دومره وخت نه نیسي، لکه 4 رکعته فرض مونځ چې ادا کوي په نیک انسان او په مسلمانانو به دا ورځ داسې په اسانۍ سره تېرې شي. زما عزتمندو د هغه ورځ ده چې الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې موږ تاسو سره دې ورځې وعده کړې وه چې واتقوا النار التي یوم الاخره یوم القیامه یوم الحسرت یوم التغابن یوم الفصل. دا هغه ورځ وه چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو سره وعده کړې وه، موږ ته د دې خبرې امر هم کړی و چې د ورځې دپاره تیاري وکړئ، د دې دپاره آمادګي ونیسئ او د دې ورځې په باره کې د الله نه ویرېږئ. د موږ ته قرآن عظیم شان کې بار بار الله سبحانه وتعالی امر کړی دی. دا به هغه ورځ وي چې هر انسان به د ګناهونو مطابق په خپلو خولو کې ډوب وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د لمر به د 1 میل په اندازه باندې راښکته شوی وي، الله به ورته امر کړی چې راښکته شه د 1 میل په اندازه باندې. که په دنیا کې په انسان باندې لږ د ګرمۍ تپش راشي انسان یې نشي برداشت کولی، د دنیا ګرمي انسانان نشي برداشت کولی، او بیا د آخرت هغه ګرمي هغه به راښکته شوي وي. الله سبحانه وتعالی به د لمر ته امر کړی وي چې د راښکته شه. بعضې نیک انسانان، خوشبخته انسانان، هغه به په د عرش د سایې د لاندې ولاړ وي، د الله د عرش د سایې د لاندې به ولاړ وي، په بهترین مقام کې به هغې ولاړ وي او ډېر مختلف عجایبات به هغې ویني. الله سبحانه وتعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې خبرې امر کړی دی وانذرهم یوم الحسره. ای پیغمبره دا زما بندګان د یوم الحسرت د ارمانونو د ورځې نه ویروه. وانذرهم ویروه دوی دا زما بندگان یوم الحسره د ارمانونو د ورځې نه، د حسرت د ورځې نه. په هغه ورځ به انسانان حسرت کوي، په هغه ورځ به انسانان ارمانونه کوي. الله سبحانه وتعالی د انسانان به هغه وعدې ویني چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو سره په دنیا کې کړي وي، هغه وعدې به انسانان ویني چې الله موږ سره د دې وعده کړې وه. او بیا به هغه ارمانونه چې انسانان د قیامت په ورځ کوي هغه الله سبحانه وتعالی د قرآن عظیم شان کې را ذکر کړي دي. الله فرمایي دا انسان به دا ارمان وکړي چې ربنا ابصرنا وسمعنا فرجع نعمل غیر صالح. دا انسان به دا وایي چې ربنا ابصرنا وسمعنا، یا الله موږ دا حقیقت ولیدو او دا حقیقت هم واورېدو، موږ پوه شو چې دا ډېره سخته ورځ ده، د قیامت ورځ. فرجع نعمل صالحا، موږ بېرته دنیا ته ولېږه چې د ورځې دپاره آمادګي وکړو.
لیکن دا سوال کله قبلیږي ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل غیر صالح. بل ارمان الله سبحانه وتعالی دا ذکر کړی دی چې په دغه ورځ د آخرت باندې انسان دا ارمان وکړي یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، کاش چې موږ د الله او د الله د رسول اطاعت کړی وای. یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، انسان به دا ارمان وکړي. بل ارمان به انسان دا کوي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش چې د الله او د الله د رسول لاره مې نیولې وای، په هغې باندې روان وای. او بل ارمان به انسان دا کوي یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش چې ما د هغه بد ملګري دوستي نه وای کړې، د هغه خلکو دوستي مې نه وای کړې کوم کسان چې زه د الله نه اړولم، د الله نه منکر کولم، هغه کسانو چې زه د الله نه غافله کړی وم، د پیغمبر نه غافله کړی وم، د قرآن نه غافله کړی وم، د الله د دین نه غافله کړی وم، چې دا خبرو پسې مه ځه او دې پسې مه ګرځه، دا نشته، نه د قیامت ورشته دی او نه دا شته او نه فلانی شته دی. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش چې ما د بدو ملګرو دوستي نه وای کړې او د هغې خبرې مې نه اورېدلې، هغه کسانو خبره مې نه وای منلې چې زه د الله د لارې نه اړولم. الله سبحانه وتعالی دا ارمانونه په قرآن کې را ذکر کړي، ځکه دې ورځې ته یوم الحسرت هم وایي، یعنې د ارمانونو ورځ چې انسانان به دغه ارمانونه کوي. ارمانونه الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې را ذکر کړي، دې د وجې نه ذکر کړي دي چې انسان سره دا حجت پیدا نه شي چې کاش کې دا ارمانونه په قرآن کې ذکر وای نو ما پرې عمل کړی وای، چې انسان سره دا حجت پاتې نه شي. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې د ورځې په باره کې فرمایي چې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. پنځه قسمه رښتې الله سبحانه وتعالی باندې چې انسان به د هغې نه فرار کوي. په دغه ورځ باندې به انسان د خپل ورور نه فرار کوي، او په دغه ورځ به انسان د خپل مور د هغې نه فرار کوي، د خپل والد نه به فرار کوي، او د خپل مېرمنې نه به فرار کوي، او د خپل اولاد نه به فرار کوي. اوس خو په دې دنیا کې که موږ تاسو ګورئ د دنیا کې خپل هغه د قیامت منظر پیش کېږي. د دنیا په معمولي څیز باندې ورور د ورور نه فرار کوي، ورور د ورور سره خبرې نه کوي، تعلق نه ساتي. ولې؟ دنیا د معمولي څیز دپاره، د دنیا د محبت د وجې نه والدین او اولادونه دا په خلاف روان دي. اولاد یو څه وایي، والدین بل څه وایي. نو د آخرت کې به هغې سره څه ملګرتیا وکړي؟ دغه ورور به په آخرت کې د ورور سره څه ملګرتیا وکړي چې په دنیا کې هغه فرار کوي؟ یو مېرمن خاون او مېرمن چې هغه په خپل کور کې یو معمولي خبره باندې صبر او تحمل نشي کولی، ورته وایي زه ته خپل کار کوه، زه به خپل کار کوم. چې یوه معمولي خبره د هغې برداشت نشي کولی، نو د قیامت د ورځې هغه پریشاني به دواړه په شریکه څنګه برداشت کړي؟ او هغه اولاد چې نن د والدینو په خلاف روان دي، هغه والدین چې نن د اولاد د لاسه خفه دي، د اولاد د لاسه شکایت کوي، نو دا به په آخرت کې د دغه اولاد د دغه پلار د دغه والد څه ملګرتیا وکړي؟ ځکه الله فرمایي چې یوم یفر المرء من اخیه، انسان به د ورور نه فرار کوي، و امه د مور نه، و ابیه د پلار نه، و صاحبته د مېرمن نه، و بنیه د اولاد نه. دنیا کې انسان د پنځه قسمه رشتې دپاره ځان ذلیل کړی، ځان یې خوار کړی، په ځان باندې ډېر تکلیفونه تېر کړي د دې پنځه قسمه رشتو دپاره. د دې پنځه قسمه رشتو دپاره د الله حکمونه مات کړي، رشته داران دوستان یې خفه کړي، ځان یې په ګناهونو کې مبتلا کړي، ځان یې په ګناهونو کې مبتلا کړی، لیکن نتیجې سره الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دوی به د یو بل نه فرار کوي. لکه چې هر انسان سره د خپل ځان فکر وي، لیکن انسان ډېر کمزوری دی په دې باندې چې سخته راشي بیا نشي برداشت نشي کولی، په سخته کې نشي کولی چې چا سره یې نیمه کړي. نو په دغه وخت کې به انسان د یو بل نه فرار کوي، نتیجه به یې دا شي. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې دا د قیامت ورځ داسې ورځ ده یوم تشخص فیه الابصار، وایي د انسانانو دا سترګې به د اسمان ته په ښکتو باندې پاتې شي، په ډېرو کتلو باندې به دا سترګې هم داسې پاتې شي چې اسمان ته انسان ګوري د حساب کتاب شروع شي. او بیا الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي وخشعت الاصوات للرحمن، د انسانونو اوازونه به ټپ شي، څوک به اواز نشي کولی، د رحمان ذات د ویرې نه به څوک اواز نشي کولی، خبرې به نشي کولی. فلا تسمع الا همسا، الله سبحانه وتعالی فرمایي فقط د سا او د نفس د اخیستلو اواز به وي، فقط د سا او د نفس د اخیستلو اواز به، نور به هېڅ قسم اواز نه وي. بیا الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي ونضع الموازین القسط، الله سبحانه وتعالی به د عملونو د وزن کولو دپاره وزن ترازو دا به الله سبحانه وتعالی حاضر کړي، دا به د عدل ترازو وي، د دې تمام انسانانو عملونه په هغې کې تله کېږي، هېڅ یو کس سره به په هغې کې زیاتی نه کېږي، د انسان نیک عمل او بد عمل به په دغه ترازو کې وزن کېږي. وجیء یومئذ بجهنم، الله ملائک به دا جهنم راولي، دا جهنم دا به ملائک الله به امر وکړي چې جهنم حاضر کړي، دا ملائک به دا جهنم راولي، دا به هغه جهنم وي چې الله سبحانه وتعالی تمام عمر ته موږ او تاسو یې راولي چې دا کار مه کوه ګوره جهنم به دې ځای شي. او الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته
په تمام قرآن کې دا فرمایلی چې واتقوا النار التي دې جهنم نه ځان وساتئ، واتقوا النار التي دې جهنم نه ځان وساتئ. نو هغه جهنم به حاضر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وله 70,000 ذراعا، په دې جهنم کې به 80,000 زنځیرونه اچولی شوي وي او هر یو زنځیر به 80,000 ملایکو نیولی وي. دا به څنګه وي؟ دا د غیب سره تعلق لري زما عزتمنو، څنګه چې موږ تاسو په غیب باندې ایمان لرو. دا جهنم به حاضر کی، بیا به الله سبحانه وتعالی دغه جهنم د پاسه یو پل جوړ کړي، یو پل چې هغه پل ته ویل کېږي پل صراط. بعض وخت انسان د دې پورې چې کله په محفل کې کېږي دې پسې استهزاء کوي، ټوکې کوي، مذاق کوي. ګوره یقین وکړئ زه ډېر په ادب سره او ډېره په قلاره دا خبره کوم چې دین کې هېڅکله استهزاء مه کوئ. عام شیانو کې دنیا په څیزونو کې استهزاء کوئ، قسم بالله دا زما خبره نه، دا د الله او د الله د رسول خبره ده. ګوره په دې باندې انسان د ایمان نه خلاصېږي، په دې باندې انسان د دایره د اسلام نه خارج کېږي. د دین په کارونو کې ټوکې مه کوئ، هغه پل صراط به دې شي، هغه فلانې به دې شي، ځکه دا د غیبو سره تعلق لري او زما او ستا عقل دا دومره کمزوری دی دا دې ته نه رسېږي. نو په دې هېڅکله استهزاء مه کوئ، دې باره کې خبرې مه کوئ. زه تاسو ته د یو کشر ورور په دغه باندې نصیحت کوم. زه اکثر دوستان چې ګورم هغه دې پسې مسخرې او داسې استهزاء غوندې کوي. نو دا پل به الله سبحانه وتعالی جوړ کړي. جنت ته بله لار د داخلېدو نشته دی، فقط دغه یو لار ده په دغه پل صراط چې هر انسان په دې باندې تېر ایسته او هر انسان په دې باندې تېر وته، نو هغه به جنت ته داخل شي. او کوم انسان که په دې پل باندې پاتې شه هغه به جهنم کې پاتې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بعضې انسانان به په دې پل صراط باندې لکه د باد په شان تېر شي او بعضې انسان به لکه د میږي په مزل روان وي. بیا به دا انسانان تنګ شي، د انسانانو باندې به سخت تکلیف راشي، ځکه دا ورځ ډېره طولاني شي او ډېره اوږده شي. دنیا کې که لږې مسلې اوږدې شي انسان تنګېږي، وایي دا کاري به کله بس کوي، وایي چې اوس دا مسله راغونډه کړي، څوک ساعت ته ګوري او چا له خوب ورغلی او د چا څه حالات دي. او چې په آخرت ورځ به اوږده شي او هغه د پریشانۍ ورځ وي، بیا خو بیخي تکلیف زیات شي. نو په هغه ورځ باندې د انسانان به تنګ شي او تکلیف به ورله ورشي سخت. بیا به راشي ادم څوک به ورته وایي چې دنیا کې داسې ښه انسانان راتلل، پیغمبران راتلل، د الله استازي وو، راځئ چې دې له ورشو. ادم علیه السلام له به چند کسان ورشي ورته وبه وایي چې ته د الله نبي او ته دې الله ته سفارش وکړه چې موږ سره حساب کتاب شروع کړي. دا کافر به وایي موږ د جهنم نه بوځو خو چې حساب کتاب شروع شي، دومره به تنګ شوي. بیا به بل پیغمبر له ورشي، عیسی علیه السلام له به راشي، یو چند پیغمبرانو له راځي. عیسی علیه السلام به ورته ووایي چې یاره دا تمام پیغمبران به ورته د یوه خبره وکړي چې الله سبحانه وتعالی نن ډېر قهر او په غضب باندې دی، موږ الله ته نشو مخامخ کېدلی، نفسي موږ سره د خپل ځان او د خپل نفس فکر دی. بیا به د عیسی علیه السلام د خلکو له یوه مشوره ورکړي چې زه مشوره در کوم، دلته یو پیغمبر دی او د الله اخري پیغمبر دی او ډېر نیک پیغمبر دی، تاسو دله ورشئ او دته سفارش وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یاد کړي. نو دا انسانان به ولاړ شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ووایي چې ته د الله اخري پیغمبر یې، موږ ته نه وي لیدلی په دنیا کې، موږ نه بعد راغلی، ځکه ډېر انسانان مخکې تېر شوي دي او موږ ډېر تکلیف کې یو، ډېر مانده او ډېر ذلې او ډېر ستړي ستومانه یو. ته الله سبحانه وتعالی ته سفارش وکړه چې موږ سره حساب کتاب شروع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې خلکو خبره ومني او یو سجده به وکړي، یو ډېره طولاني اوږده سجده به الله ته وکړي، الله ته په سجده باندې پرېوځي، تر ډېر وخته پورې به الله ته په سجده باندې پروت وي او د الله حمد او ثنا به بیان کړي. بیا به الله سبحانه وتعالی امر وکړي ارفع رأسک یا محمد، ای زما پیغمبره دا سر دې راجګ کړه، ته چې څه وایې زه یې قبلومه. ارفع رأسک یا محمد، هغه پیغمبر چې د هغې سنت منلو ته هم څوک تیار نه وي. موږ که د هغې خبره هم کې، که د هغې خبره دې موږ کړله وایي دا داسې پخوانۍ خبرې دي، داسې جدیدې مسلې کوه، داسې نوې مسلې کوه، نوې مسلو کې راځه. د پیغمبر نوم په چا باندې ښه نه لګېږي. هغه پیغمبر چې هغه به د تمام انسانیت سفارش کوي الله ته. ارفع رأسک یا محمد، ای پیغمبر سر دې راجګ کړه، ته چې څه وایې زه یې قبلومه. دا سجده داسې یو بهترین عمل دی چې الله راضي کوي، الله په دې باندې راضي کېږي. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل سر راجګ کړي او به وایي چې یا الله زما دا امت ډېر سخت ستومانه شوی دی او ډېر سخت مانده شوی دی او ته په دې باندې رحم وکړه او دې سره حساب کتاب شروع کړه. نو الله سبحانه وتعالی به حساب کتاب شروع کړي. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. دا ملائک، دا جبرئیل امین او دا تمام ملائک دا به ګرد چاپېره ولاړ وي په صفونو کې، څوک به د خبرو کولو طاقت نه لري چې هغه خبرې وکړي د الله په وړاندې، دا تمام به ولاړ وي. څوک به د خبرو کولو طاقت نه لري الا من اذن له الرحمن، هغه کس چې الله سبحانه وتعالی اجازه ورکړي چې فلانې ته خبرې کوه څه وایې. نو څوک به د خبرو کولو طاقت نه لري، بیا به الله سبحانه وتعالی بذات خود
کما یلیق بجماله وشانه څنګه چې د الله د شان سره لایق دي الله به خپل حساب کتاب دپاره را حاضر شي ځکه الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي وجاء ربک او ستا رب راشي د دې کائناتو رب راشي وجاء ربک والملک صفا صفا ګر چاپېره به ملایک ولاړ وي څنګه به الله راشي موږ نه پوهېږو کما یلیق بجماله وشانه څنګه چې د الله د شان سره لایق دي الله به راشي او د بندګانو سره به حساب کتاب شروع کړي ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها عرض وکړو یا رسول الله په دغه سخت حالات کې په دغه کیفیت کې چې په انسانانو باندې ډېره سخته مرحله د قیامت په ورځ باندې تېرېږي عالم آخرت کې تېرېږي موږ سره ته څه کومک به کولی شي موږ به تا ته یادېږو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل لا یذکر احد احد په دریو ځایونو کې به یو انسان بل انسان نشي یادولی یو عند المیزان کله چې انسانانو عملونه وزن کېږي یو انسان به بل انسان نشي یادولی هغه سره به هېڅ قسمه کومک نشي کولی یو عند الصراط کله چې انسانان په پل صراط باندې تېرېږي په دې وخت کې به یو انسان بل انسان نشي یادولی ځکه دغه وخت کې به ډېر د پریشانۍ حالات وي او یو عند الکتاب هر انسان له چې عملنامه ورکولی کېږي امتحان نتیجې ته چې انسان کله ناست وي نو د زړه یو الله خبري هغه شپه هم په محصل باندې نه تېرېږي متعلم سره هغه شپه هم دونه تکلیف وي دومره سخته تېرېږي چې سهار له به زما نتیجه څه او بیا په هغه ورځ باندې چې الله سبحانه وتعالی عملنامې د انسانانو ورکوي نو دغه ورځ کې به یو انسان بل انسان نشي یادولی هر انسان سره د خپل ځان فکر وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله سبحانه وتعالی به حساب شروع کړي لا یزول قدم ابن آدم د آدم بچی به د خپل خپې نه د خپلو خپو له حرکت هم ورنکي د خپل ځای نه به شور هم ونه خوري حتی یسأله همسا تر څو پورې چې الله سبحانه وتعالی ته د 5 سوالونو جواب ورنکي 5 سوالونه څه شي دي هغه دا عن عمره فيما افناه الله تعالی عمر درکړو دا عمر چې ته الله دنیا کې پیدا کړی وي عمر یې دله درکړی و او یا کاله اتیا کاله 50 کاله 30 کاله 40 کاله ستا زندګي وه دا عمر په څه شي کې فنا شي دا په څه شي کې تېر شي فقط خوراک څښاک او خوب او پیسه پیدا کول مال پیدا کول په دې کې تېر شي وعن شبابه فيما ابلغه الله در انرژي درکړی و طاقت یې درکړی و ځواني درکړی و دا په څه شي کې مصرف کړله وعن شبابه فيما ابلغه دا ځواني په څه شي کې مصرف شوله دا الله سوال له دا هغه حق دی ځکه دې لپاره کتاب او معلم را لېږلی و په تا باندې حجت قایم دی الله به دا سوال د ما تا نه کوي ځواني په څه شي کې تېره شوه عن شبابه فيما ابلغه او بیا به د دې خبرې سوال کېږي وما له من اين اکتسب مال دې له کوم ځای نه را پیدا کړی دا مال دې حلال را پیدا کړی که حرام دې را پیدا کړی وفيما انفقه او بیا دې په څه شي کې دا مال مصرف کړه مال دې را پیدا کړه بیا دې دا مال په څه شي کې مصرف کړه د حقوق الله د حقوق العباد خیال به کې ساتلی که نه په زور دې پیدا کړی په ظلم دې پیدا کړی په چل او فریب دې پیدا کړی که په حلال او که په حرام دې پیدا کړی وفيما انفقه او بیا دا مال په څه شي کې مصرف شي او بیا به الله سبحانه وتعالی د هغه کسانو نه پوښتنه کوي چې کوم کسان الله علم ورکړی علم والله د هېرې خبره ده چې په دغه وخت کې الله سبحانه وتعالی عالمان راونیسي وماذا علم فيما عمل اوس تاسو راشئ تاسو ورو دین داعین وئ خلکو له دعوتونه ورکول تاسو پوهېدئ په دې مسله باندې تاسو په خپل علم باندې څومره عمل کړی دا کوم علم چې تا ته معلوم و دا ډېره سخته مرحله ده الله سبحانه وتعالی دې په هر هغه انسان باندې رحم وکړي چې هغه الله علم ورکړی دی او په دغه وخت کې دی الله ته مخاطب دی الله دې نه دا سوال کوي چې په خپل علم دې څومره عمل کړی و ماته ووایه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې 5 سوالونو انسان چې جواب نه کړی نو دا خپل ځای نه نشي خوځېدی او بیا په دغه وخت کې انسان انکار هم نشي کولی څه چل هم نشي کولی ځکه رسول الله صلی الله علیه الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي اليوم نختم على افواههم په دغه ورځ به د انسان اندامونه په هغه باندې شاهدي ورکړي د انسان اندامونه دا چې ستا په جسم کې او زما ستا په جسم کې کوم اندامونه دي الله سبحانه وتعالی په سورت یاسین کې فرمایي چې دغه اندامونه به په انسان باندې شاهدي ورکړي چې الله زما دا کارو زما دا کارو زما دا کارو نو په دغه وخت کې به په دغه منظر کې به دا ګناهګار خلک او نیکان خلک دا به ټول وي الله به امر وکړي وامتازوا اليوم ايها المجرمون نن دا نیکان خلک او ګناهګار خلک په دنیا کې خو ټول یو ځای وي خو نه نن نیکان خلک او دا ګناهګار خلک دا جدا شي وامتازوا اليوم ايها المجرمون بیا به دا نیکان خلک ډېر وډار شي ډېر به ویریږي نو د نیکانو خلکو له بیا ملایک راشي دا ملایکو له راشي او هغې ورته وایي چې الله تخافوا ولا تحزنوا ته مه یېرېږه ته مه غمجن کېږه دا تکلیفونه ستا دپاره نه دي دا الله سبحانه وتعالی دغه منکرینو دپاره تیار کړي څوک د الله نه منکرو د پیغمبر نه منکرو د قرآن نه منکرو د آخرت د ورځې نه منکرو دا د هغې دپاره دي الله تخافوا ولا تحزنوا ته مه یېرېږه ته مه غمجن کېږه تسلي به ورکړي دا څومره لویه ښایسته تسلي ده چې په دغه وخت کې انسان پریشان وي او ستا د نیکو اعمالو د وجې نه تا له ملایک راشي او تا له تسلي درکړي چې الله تخافوا ولا تحزنوا
مه غمجن کېږه. دنیا کې که درته یو څوک وایي چې مه خفه کېږه زه د سره یم، څومره به ډاډی څومره به زړوري چې فلاني راته ویلې زه د سره یم چې ګوره فکر ونه کړي، غم ونه کړي. او ملایک تا ته راشي ته وایي چې الله تخافوا ولا تحزنوا، مه غمجن کېږه مه یېرېږه زه تا سره یم. دا عذابونه الله سبحانه وتعالی د منکرینو دپاره تیار کړي، ستا دپاره نه دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ هم دغه نیکانو کې حساب کړي. رب العالمین دې په موږ تاسو رحم وکړي. رب العالمین دې موږ تاسو دغه ورځ د سختي نه وساتي. رب العالمین دې په تمام مسلمانانو باندې رحم وکړي. ان شاء الله تعالی به دغه ځای پورې دغه زموږ موضوع خلاصه شوه، وخت ناوخته دی. د حاجي صاحب یو سوال کړی و، د هغې جواب ورکوم ان شاء الله. د هغې نه بعد حاجي صاحب سوال دا کړی و چې کله حاجیان د جمرات دپاره تیږې راوړي، سنګونه راوړي، نو اکثر مزدلفین یې راوړي. د مزدلفین چې راوړي بیا جمرات ته راځي نو هلته به رمي کوي. نو د دې دپاره حاجي صاحب سوال دا و چې آیا په جمرات کې چې کومې تیږې پیدا کېږي په دغه تیږو باندې رمي کېږي او که نه؟ یعنې په دې باندې موږ د شیطان ویشتلی شو که نه؟ نو دغه علما په دې کې دا وایي چې انسان ویشتلی شي، هغه تیږې راخیستلی شي، په هغه ځای کې جمرات کولی شي، شیطانان ویشتلی شي، رمي کولی شي، لیکن دا مکروه تنزیهي دي ځکه چې دغه تیږې اکثر مستعمل وي. نو د مستعمل په وجه باندې وایي چې دغه تیږې راخیستل او په هغې باندې جمرات کې شیطانان ویشتل دا مکروه تنزیهي دي. نور جواز لري، لیکن سنت طریقه دا ده، مستحب طریقه دا ده چې انسان یې د ځان سره د مزدلفې نه راوړي، او که د بل د هر ځای نه ځان سره څوک دا تیږې راوړي او دا وړې وړې تیږې راوړي جمرات کې رمي کوي، نو کولی شي په دې باندې جواز شته. لیکن په خپله جمرات کې دا تیږې راغستل او شیطانان ویشتل دا مکروه تنزیهي دي. الله سبحانه وتعالی په دې خبر مان او د عمل کولو توفیق وکړي. تاسو نه هم واخر دعوانا